سلامونه نښېل احترامات په دې هیله چې تاسو به راته رک روغ جوړ وئ. نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو یو بل فری ویبسایټ در معرفي کوم چې په دې ویبسایټ کې تاسو کولی شئ چې فری ارنینګ وکئ. البته چې دا ویبسایټ چې دی د پانګونې لپاره راغلی دی چې تاسو باید په دې کې پانګونه وکړئ. خو ملګرو په دې ویبسایټونو کې هیڅ پانګونه مه کوئ. تاسو ته ما بار ویلي چې په دې ویبسایټونو کې تاسو باید پانګونه ونه کړئ، ځکه که چیرې تاسو په دې ویبسایټونو کې پانګونه وکړئ نو ستاسو ټولو پیسې به درنه یوسي، لکه څنګه چې IGPT پیسې یوړئ. نو په دې ډول دغه ویبسایټونه هم دي. نو د ویبسایټونو د پانګونې څخه ډډه وکړئ. یوازې په فری کې چې کوم راځي هغه کار وکړئ، او که تاسو ته پیسې کوم اکاونټونو یا ټرست والټ یا باینانس ته ورسي نو ښه په ښه، که درته ونه رسي نو هیڅ خبره نه ده، د پانګونې څخه ډډه وکړئ. نو په دې ویډیو کې ټوله طریقه در ښایم چې په دې ویبسایټ کې څنګه کولی شو چې اکاونټ جوړ کړو او فری ارنینګ وکړو. نو ټوله طریقه به زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو ملګرو د دې ویبسایټ په ډسکرپشن کې اچولی، په هغه باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به د ډول صفحه راخلاصه شي. دلته ملګرو تاسو په دې لومړۍ خانه کې یو یوزر نیم ورکړئ، چې څه ډول یوزر نیم ستاسو خوښوي هغه یوزر نیم به تاسو ورکړئ. په دې خانه کې به تاسو خپل یو پاسورډ ورکړئ، یو قوي پاسورډ به ورکړئ. او په دې دریمه خانه کې به تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ. کله مو چې ایمیل ادرس ورکړو دلته به تاسو لاندې په رجسټر باندې تاسو کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. نو کله مو چې ملګرو اکاونټ جوړ شو نو ملګرو تاسو ته زه نن په دې ویبسایټ کې فری طریقه در ښایم. یو ځل بیا هم درته وایم چې په دې ویبسایټونو کې هیڅ پانګونه مه کوئ. نو تاسو ته یې فری طریقه در ښایم چې څنګه کولی شو چې په دې کې VIP1 فری ترلاسه کړو. په دې کې VIP1 فری ترلاسه کیږي. تاسو ته $10 درکوي، په هغه باندې تاسو ته ګټه درکوي په وړیا ډول. نو دلته به لاندې راشئ، په دې کوانټیفای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو تاسو یې دلته کتلی شئ چې ماته یې 0.13 USDT راکړي دي. دلته تاسو کتلی شئ دا ماته یې بالکل ملګرو فری راکړي دي، ما هیڅ پانګونه نه ده پکې کړې. نو کله چې تاسو دې ځای ته راغلی دلته به تاسو ته په دې ځای کې د کوانټیفای باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر 4 ساعته بعد به دلته راځئ، په دې باندې به کلیک کوئ. په کوم وخت باندې مو چې کله کلاین کړی وي دا کوانټیفای دا باندې به کلیک کوئ. تاسو ته به دلته په دې ځای کې دغه USDT جمع کیږي. کله چې ملګرو تاسو ته دغه جمع شول دلته ملګرو هم صفحې ته راځم. نو ځینې ملګري دوی پوښتنه کوي چې تاسو دا ویبسایټونه راوړئ په فری ډول طریقې پکې ښایي. نو تاسو موږ ته د ویډرا طریقه نه ښایي چې دې څخه څنګه ویډرا کولی شو، څنګه پیسې ترې لیږلی شو. نو ملګرو دغه ویبسایټونه چې نوي راځي نو موږ هم په دې کې پانګونه نه کوو، نو په فری ډول کار پکې کوو. نو تاسو ته به زه نن د ویډرا طریقه هم در وښایم چې څنګه تاسو ویډرا کیږي، څومره ویډرا ورنه کیږي. ټوله طریقه به زه نن تاسو ته دغه په دې ویډیو کې هم در وښایم. نو تاسو به دلته په ویډراول باندې ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو ملګرو چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو یې دلته کتلی شئ چې زما سره 0.13 USDT دي. نو په دې طریقه تاسو ویډرا نه کولی شئ. زه تاسو ته ښایم دلته به ملګرو دلته تاسو ته لیکلي دي چې مینیمم ویډرا چې د 2 USDT ده. کله چې دغه 2 USDT پوره شي نو تاسو یې دلته ویډرا کولی شئ. 2 USDT څخه کم نشئ ویډرا کولی. نو ویډرا څنګه کیږي؟ تاسو به ادرس کوم ځای څخه ورته راخلئ، کوم والټ ته کیږي، کوم اکاونټ ته. نو دلته به تاسو په چوز ویډراول اکاونټ باندې ورته کلیک وکړئ. دلته به تاسو اډ کرنسي والټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو TRC شل USDT د باینانس څخه یا د ټرست والټ څخه د TRC شل USDT ادرس ورته راواخلئ. زه خپله د باینانس څخه ورته رااخلم. دلته راځم په ډیپوزیټ باندې ورته کلیک کوم. کله مو چې په ډیپوزیټ باندې ورته کلیک وکړو بیا هم دلته په سرچ باندې کلیک کوم او بیا دلته په USDT باندې کلیک کوم. کله مو چې دلته په USDT باندې کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو خیال کوئ نیټورک په تاسو دغه TRC شل ورته انتخاب کړئ.
دغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. کله مو چې دغه ورته انتخاب کړو دغه ادرس به د دې ځای څخه کاپي کړئ را به شئ هغه ویبسایټ ته. کله چې دغه ویبسایټ ته راغلی هغه ادرس به دلته ورته پیسټ کړئ. په دې خانه کې به یې تاسو ورته پیسټ کړئ. زه تاسو ته په دې خانه کې به یې تاسو ورته پیسټ کړئ او په دې لاندې خانه کې به تاسو کوم پاسورډ مو تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړی هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ د پیمنټ پاسورډ. کله مو چې هغه پاسورډ ورکړو نو زه هغه پاسورډ هم ورکوم. نو کله مو چې پاسورډ ورکړ دلته به تاسو په کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ نو ستاسو ادرس به دلته پکې اډ شي. نو کله چې تاسو ملګرو ویډرا کوئ تاسو به دلته په چوز ویډراول اکاونټ باندې ورته کلیک وکړئ. بیا به ډیجیټل کرنسي والټ باندې ورته کلیک وکړئ. نو تاسو یې کتلی شئ چې دلته زموږ ادرس اډ شو. نو په دې ځای کې به تاسو اندازه ورته لیکئ په دې ځای کې چې څومره تاسو ویډرا کوئ. چې کله تاسو سره 2 پوره شي 2 SDT تاسو به دلته 2 ورته ولیکئ. کله مو چې 2 ورته ولیکلو په دې ځای کې به تاسو په د انټر یور پیمنټ پاسورډ هغه پاسورډ چې تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړی هغه به دلته په دې ځای کې ورکړئ او تاسو به په ویډراول باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به ویډرا ورسیږي. نو ملګرو که چیرې دغه ویډرا تاسو ته ونه رسېده نو هېڅ خبره نه ده ځکه چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې په فري طریقې راوړم. په فري طریقې تاسو کولی شئ چې په دې کې ارننګ وکړئ. نو که درته ورسته نو ښه په ښه که درته ونه رسته نو هېڅ خبره نه ده تاسو پانګونه نه ده پک کړې. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه ویبسایټ څخه فري ارننګ ترلاسه کړئ. که دا ویډیو مو خوښ شوي د ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم.